تقریبا ټولو مفسرینو د اهل سنت او اهل تشیع لوی مفسرینو د ټولو بل اتفاق لیکلی دي چې دی آیاتو تعلق جنگ تابوک سره دی. فخر رضی لیکلی دي، مجمع البیان او نورو ټولو آلوسی، روح البیان وغیرہ مفسرینو څه څوره عالم اسلام مفسرین دي. نو لوی مفسرینو همدا بیان لیکلی دی چې دا آیات هغه وخت کې نازل شو چې کله پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم خپل اصحابو ته حکم وکړ چې تاسو تیار شو جنگ تابوک دپاره. جنگ تابوک هغه جنگ دی چې دا حقیقت کې جنگ شوی نه دی، خو برخلاف د نورو جنگونو چې نورو جنگونو ته پیغمبر تلی نو ټول تفصیلات به نه ښیلو، دوره اعلانونه به پیغمبر نه کولو، خفیه طریقې سره به تیاری وکړله او تللو به. خو د جنگ تابوک واحد هغه جنگ دی چې دې دپاره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ډیره برپور تیاری، ډیر تاکید او ډیر لوی خلکو ته تاکید وکړ چې دې کې شریک شو. تابوک یو ځای دی چې د مدینه او د شام په منځ کې دی. دا تقریبا 610 کیلومیټر مدینه نه لرې دی. تابوک مقام باندې پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم خپل اصحاب جمع کوي. نو مدینه نه چونکې لرې دی، سن 9 هجری دی. 8 هجری کې کله مکه فتح شوه، نو مکه فتح کولو د بعد مسلمانو ډیر زیات طاقت او د قدرت مظاهره شوله. د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د حکومت چارچا کله پرشانه شوله او پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم دینه مخکې یعنی 8 هجری نه مخکې د روم بادشاه، د فارس بادشاه آتش پرستو اور عیسایان سے روم کې عیسایان وو، هغو ته دعوت د اسلام ورکړی وو. خو څه کله 8 هجری کې مکه فتح شوه نو هغه د بعد ډیرو کسانو دا خوف محسوس کړ چې مو باندې به هم پیغمبر حمله وکړي. نو دی وجې نه مخکې دی نه چې پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم دوباره دعوت ورکړي یا تیاری وکړي د جنگ. د روم بادشاه هرقل چې هغه شام کې د ځای کې دا ایریا دا ټول رومیان وو، دا روم سره و دا علاقه اور عیسایان وو. نو دیو تیاری وکړه چې مو مسلمانو باندې حمله کوو. څه کله پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ته پته ولګېده چې رومیانو خپله تیاری کړې دی اور مو باندې حمله کوي، نو هغه ټایم کې پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د خدای حکم باندې وحی په مطابق باندې خپل اصحابو ته حکم وکړ چې تاسې تیار شو چې مو د دې دښنه مقابله وکړو. که مو مدینه کې موجود وو غراغللو نو بیا دشمن څه راشي نو بیا مقابله سخته دی. په کار دا دی مخکې دی نه چې هغه داسې ته رسي مو هغو مقابلې دپاره مخته لاړ شو. پته ولګېده چې تابوک مقام باندې د هغو جمع کېږي. نو پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم هم خپل لښکر روان کړ، اعلان یې وکړ چې مو به څو تابوک مقام باندې به هغو سره د مو مقابله وي. تابوک چونکې ډېر لرې و
610 کیلومیټر اور دځي کې مسلمان دی ټیم کې ډېر مصروف وو، خپل فصلونو کې د ګرمي موسم وو، فصلونه تیار وو، خاص طور پر کجورو باغونه، او دی ټیم کې ډېر خلک تیار نه وو. ځنه خلک تیار وو، ځنه خلک ذهني طور باندې جهاد دپاره تیار نه وو. څه هغه دي آیتونو نه وروسته پته لګي څه پیغمبر اور قرآن آیتونو کې الله تعالی څومره تاکید کړی دی او څومره سختی بیان کړی دی، سختی سره تنبیه کړی دی، تهدید کړی دی څه تاسې ویلې نه څو دي جنګ ته. ځکه څه دي کې ځنه خلک داسې وو څه هغو فصلونه تیار وو، باغونه، نو ویلو څه یا رسول الله مو به دا کجورې به وشکو باغونو نه، دا فصلونه به جمع کو، بیا به غن آباد څو. چا سره د خپل کور د بچیو غم وو، چا سره څه غم وو، خو ځنه کسان داسې وو څه هغو تیار وو، خاص کر هغه ګروه څه هغو سره نه کورونه وو، نی فصلونه وو، نی باغونه وو، نی بل څه وو، اور همیشه هغو تیار وو فی سبیل الله جهاد دپاره. څه کله پیغمبر ویلی خاص طور پر لکه څرنګې اصحاب صفه څه کوم وو، څه هغو کورونه مرونه نه وو، خاص هغو مجاهدین اسلام وو، خو بلکل تیار وو، خو ځنه کسان تیار نه وو. لذا پروردگار عالم دی آیتونو کې مختلفو طریقو سره ډېر زیات تاکید کړی دی هغو کسانو ته، رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحابو ته، چې تاسې تیار شو اور جنگ ته لاړ شو، اور استفهام انکاری په ذریعه سره د هغو یو قسم ته ملامت کړی دی یا تهدید کړی دی ځینو آیاتو کې چې تاسې ویلې نه څو. نو دا د جنګ تابوک څه بیا کله پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم سره د اصحابو تابوک مقام ته ورسېدلو، نو غزې کې تقریبا 20 دن پیغمبر تیرې کړلې، خو څه پیغمبر لښکر رسېدلو نو رومیانو لښکر واپس شوی و. غزې نه بیا صحیح و سالم راغللو. دا هغه جنگ دی واحد څه دی کې جنگ ونه شولو، خو غزوه تابوک جنگ په نامې باندې مشهور دی، چې جنگ شوی نه دی، خو تیاری ټولو جنگونو نه زیاته تیاری جنگ تابوک دپاره شوی. سن 9 هجری واقعه دی. 8 هجری کې مکه فتح شوه، نو مکې فتح باندې هم جنگ داسې ونه شو، کفار مکه تسلیم شولو اور یو هم چوک مړی ونه شو ورکې. خو به هر حال غزې کې دا و څه پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم مکې خلق ځان ته تسلیم کو اور ټولی مسلمان کو، اسلامی ومنلو. او جنگ تابوک کې جنگ ونه شولو، خو تابوک مقام نه څه کله رومیان واپس شولو، نو پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم هم خپل لښکر واپس راوستلو. خو دی جنگ دپاره مسلمانو تیارولې دپاره خداوند متعال دی آیاتو کې ډېر زیات تاکید کړی دی. نو الله تعالی یې چې یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنانو، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله. مسلمانو ته د جنگ تابوک تللو ترغیب دپاره، تاکید دپاره پروردگار عالم ټولو نه اول ویلي دي چې ای مؤمنانو، خطاب یې مؤمنانو سره کړی دی. بیا یې څه تاسې دپاره څه باعث شو، څه وجه دی څه اذا قیل لکم، څه کله تاسې ته ویلی شي انفرو، څه کوچ وکړو، روان شو، فی سبیل الله، الله لیارې کې وځو، د خدای لیارې کې تاسې وځو. کله تاسې ته ویلی شي څه وځو خدای لیارې کې، انفرو معنا دی څه تاسې روان شو، وځو، امر یې کړی دی، پهله مؤمنینو ته خطاب کړی دی، بیا استفهام دی څه وجه دی تاسې ته څه کله ویلی شي چې تاسې د خدای لیارې کې وځو،
بیا تاسې اثاقلتم، تاسې بیا ثقل نه وتلی دی، ثقیل. تاسې هغه ټایم کې سنګیني کو، درنوالی کو، الی الارض، ځمکې طرف ته، یعنې ځمکې پورې خاښ یو، ځمکې نه خودسیږو نه، او ځمکې باندې درنوالی کوو. یعنی پیغمبر تاسې ته یی څو تیاری وکړو جنگ ته څو، او تاسې سستی کوو. دی مطلب دا دی اثاقلتم الی الارض، یعنی تاسې ځمکې باندې سنګینی کوو، بوج جوړېږو، درنوالی کوو، یعنی ځمکې پورې خاښ یو او څونه سستی کوو. بیا پروردگار عالم یو قسم ته استفهام کوي، انکاری استفهام دی. ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخرت، ارضیتم آیا تاسې خوښه کړله، پسند مکه ځان دپاره دنیا زندگی، من الاخرت د آخرت مقابله کې تاسې دنیا زندگی خوښه کا، یعنی تاسې جهاد ته نه څو، قربانی نه ورکو، شهادت دپاره نه وځو، سستی کوو. نو آیا دی مطلب دا شولو چې تاسې دنیا خوښه دی او آخرت مو نه دی خوښ؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرة الا قلیل، فما متاع الحیات الدنیا. پروردگار عالم بیایی چې د دنیا سامانو، دنیا نعمتونه، دنیا فیدې، د دنیا زندگی څوره فیدې دي، دا د آخرت مقابله کې هیڅ نه دي الا قلیل، مگر ډیر کام دی. آخرت مقابله کې د دنیا څه څوره لویه فیده وي، هغه هیڅ حیثیت نه لري. آخرت مقابله کې د دنیا نعمتونو څه دنیا کې څه شی دي، د دې څه حیثیت دی. نو یو حدیث دی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم نه، هغه حدیث کې پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم دا ډیر خرو خیالی دی چې د دنیا څه حیثیت دی، متاع قلیل دی د دنیا. حدیث دی چې والله ما الدنیا فی الاخرة الا لما یجعل احدکم اصبعه فی الیم ثم یرفعها فلینظر بما ترجع. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم یی چې د دنیا حیثیت آخرت مقابله کې نه دی، مگر دا دی چې ته خپله سوچ وکړه که چیرې ته یوه ګوته صرف دریاب کې فی الیم، اصبع د یی ګوتې ته یوه ګوته دریاب کې ومنډې او هغې ګوتې سره ته غواړې څه اوبه راوخیږئ. لما یجعل احدکم اصبعه، یعنی خپله ګوته راواخلي دریاب کې فی الیم، یم یعنی دریاب کې، ثم یرفعها، بیا دا خپله ګوته اوچاته کی اور غواړي د ګوتې سره د دریاب نه اوبه راوچاتې کی. نو څوره اوبه به اوچاتېږي؟ د یوې ګوتې کې خو یو څاڅکی اوبه راځي. نو د څوره څه ته د ګوتې کې اوبه راوچتې، د دنیا حیثیت همدا دی د آخرت په مقابله کې. د دنیا کې څه څوره نعمتونه دي، څه د آخرت د جنت نعمتونه وکسې، نو دی دا حیثیت دی. نو الله تعالی خپلو بندگانو ته یې څه ای مؤمنانو، آیا تاسې د آخرت هغه لوی لوی نعمتونه قربانوو، هغه ابدي زندگی نعمتونه قربانوو، هغه مقابله کې دا معمولي غوندې کې د دنیا نعمتونه مو ځان ته خوښ کړي دي؟